زما بچه زورور کړي زما بچه وته ملګرو زیات تر کسان وای کم کسان هغه وفات شوي دي. نو په دې کې چې کوم دی تاسو ته ټول له مخکې کاري وقاص خان، بیا پسې عباس خان، بیا پسې شفیع الله، دا درې ورونه چې کوم دی هغه وجلی شوي یعنی شهیدان کړی شوي دي. د دې نه پس که مونږ راشو د شفیع الله کوم د ټیک ټاک اکاونټ وګورو، د هغې د ټیک ټاک ویډیوګانو وګورو، نو ډېرې زیاتې چې کوم دی دا وخت په سوشل میډیا هغه شیر کېږي او زه تاسو سره یو څو ویډیو هغه هم شریک کول غواړم. نو دا وخت تاسو په سکرین باندې هغه کتی شئ د شفیع الله د ټیک ټاک کم ویډیوګانې چې دي هغه هم ډېرې زیاتې چې کوم دی هغه چلیږي. بس خو الله تعالی ته منظوره نه وه او کم دا درې ورونه چې دي دا وخت که تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د دې فاني دنیا نه چې کوم دی هغه لاړه او هغه هم خپل تره یعنی خپل سکا تره چې هغه راولګېدو او د هغې زامن ورسره او دا درې واړه ورونه چې کوم دي هغه یې بېګناه چې کوم دی هغه قتل کړه. مختلف قسمه خلک خبرې کوي، څوک وایي چې آیا د دې کم خپل منځ کې د جایداد څه باس و دنیا خبرې کېږي، خو البته کم هر څه چې وو خو داسې نه کول پکار لکه څرنګې چې د تره او د تره زامنو د دې خپل د تره او د بچو سره کړي دي. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې به الله حافظ.